सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद दे कि अल्लाह ताला पखपल पाक दे और पाक माल कबलवी मुसलमानानो ته د هغې څیز حکم ورکړی دی د کوم یې چې خپلو رسولانو ته حکم ورکړی دی څنګه چې قرآن شریف کې ارشاد دی یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اے رسولانو پاک سیزونا خورئی او نیک عمل کوئی زستاسو دا عملونو نا خبرداریم دوائم زی ارشاد دے یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو زمونږ درکړی شوی پاک رزق خورئ د دې نه پس نبی علیه السلام د یو کس ذکر وکړو اوږده اوږده سفرونه کوي او د مسافر دعا قبلیږي او د دې سره خواره واره ویښته والا د دواړو جامو والا یعنی پریشان حالا دواړه لاسونه یې اسمان ته اوچت کړي او لګیا دی اے الله په خوراک کې د حرامو دی سکا کې د حرامو دی جامې حرامې دي همیشه یې حرام خوړلي دي نو دا دعا چیرته قبلیږي خلقو سره همیشه فکر وي چې د مسلمانانو دعا نه قبلیږي خو د حالاتو اندازه د دې حدیث شریف نه کېدلی شي اگر چې الله تعالی په خپل فضل سره کله د کافر دعا هم قبلوي نو فاسق لاسه دی خو د متقی دعا اصل چیز دی د متقیانو دعا امید کولی شي کوم خلق چې غواړي چې زموږ دعاګانې د قبولی شي هغوی دپاره ډېر ضروري دا ده چې د حرام مال نه دې ځان وساتي داسې څوک دی چې دا غواړي چې زما دعا دې قبوله نه شي هر څوک غواړي چې زما دعا دې قبوله شي نو هغه دې د حرامو نه ځان وساتي او حلال رزق حلال جامه